السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ دغه مورکې ته زه هر میاشت یو میاشت دوه میاشت وروسته زه دې ته مرسته راوړمه، ځکه چې دا کونډه ده او یو زوی دی هغه هم 7 کلن هېڅوک نه لري او ناروغ هم دی. نو بیا یو 2 ورونه مرسته رالېږلي او روژه او د دوی هېڅ هم نه لري. نو ما غوښتو چې دغه مرسته دې مورکې ته ورکړو. نو د دې احساسات له تاسو سره شریکول موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ شکر دی. روژه څنګه تېروئ؟ الله تېرېږي، زه په ډزو غرقم، کله شته او کله نه. مجبوري شپې ورځې دې تېروي. روژه څنګه تېر شو دا 10 ورځې؟ روژه دغسې د ولږې او تندې دې تېرېږي راباندې. زوی پرون مې زوی ته دی وباله، غږ مې ورک دی مورې مورې، شاګرد مې راغلی دوکاندار دا والا بېګا دی بخښه چې درک نشته دي شپې وکړو. الله یې تېروي، که چا سره کړو خو یې که چا رانه کړی ناستې ده الله یې دې. نو دا 10 ورځې د روژې همداسې تاسو تېرې کړي؟ کور کې تاسو اوس څه نه لرئ؟ څه شی هم نه لرم، د الله علم هېڅ هم نشته. دغه د جوار او غنم اوړه چا لمانځي ته ورکړي دي، دواړه مې یو ځای کړل، لامده مې کړې، څلور ډېرې کړې. څه وکړمه چې نه نو څه شی وکړم. نو دا روژه دې څنګه واخیسته؟ د نهار او یا نه ګاونډیان درته څه یو راوړل؟ 2 شپې مې سر په سر بېناره تشنمي مې تشنمي مې ویلې، بیا د ګاونډیانو سره د خدای څوک دي ماشوم ته هر څه ورکوي، هغه راوړو بس راغې باندې شپې ورځې دې تېروي. الله راوستي او ناروغي دې څنګه ده؟ ناروغي خو مې ډېر ډاکټر ویستله چې نه دا ټولې مې نقصې دي. اوس معلوم نه شو څه ناروغي لري؟ ناروغي څه نه پوهېږم، زه ملا مې درد کوي او دا مټ مې سر تر سره همداسې بکاری کوي، هېڅ فراري دا ملا مې خوږېږي. یو وخت د بام نه راولېدلي وم هغې سره دې برېک پیدا کړی دی. اوس هېڅوک یې په علاج نه پوهېږي او نه پیسې شته چې علاج وکړم، او ورته راته لاوۍ کوي روماتیزم دې شته، فشار یې ډېرېږي، د وینې غوړ دې شته، بیا نو څه شی وکړم، دې په څه باندې مور جانې زه خو وخته راتلمه، خو داسې و نورو کورنۍ ته مرسته راغی. نو اوس ما وغوښتل چې 2 ورونو مرسته رالېږلې وه، ما ته ویل یو غریبو کورنۍ ته ورکړه. نو ما وغوښتل چې تاسو ته دغه مرسته راوړم تر څو خپل دغه ضرورت رافع کړي، ځکه روژه ده که نه. نو یو ورور چې دی 14,600 مرسته رالېږلې او بل ورور چې دی 15,000 رالېږلی. نو دغه 14,600 چې رالېږلی هغه راته وویل 3 کورنۍ ته ورکړه او غوښې سره. نو مور جانې دغه غوښه مې راوړی دی، دغه بیا ځان ته پخه کړي، ځکه چې دا څو ورځې تاسو په ولږ او تنده تېر کړی. نو هغه ورور ویل چې دغې ته غوښه راوړه او دغه 15,000 روپۍ واخلئ، ورته سودا هم راوړئ او خپل دوايي هم وکړه. خدای دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې تا سره هم ښه وکړي، خدای دې بیا ووایي پرده مه کوه. الله دې هغې ته دومره ورکړي چې په ټولولو امکان نشته کړي. الله دې ورسره ښه وکړي، خدای دې ډېره تېره ورکړي، سرفري سرفراز کامیاب دې الله دې. مور جانې دغه 15,000 بل ورور رالېږلی و، ما ته ویل یو غریبو کورنۍ ته ورکړه. نو دغه واخلې په یو ځان ته دوايي وکړي او دا بل د کور ضرورت پوره کړي، ځکه روژه ده او هغه کوچنی زوی دی د 7 کلنه، د هغې به هم څه په کار شي، اندو خوراک څه نه لري. نو په دې باندې خپل ضرورت پوره کړي. خدای پاک دې ډېره او تېره ورکړي، الله دې هغه دنیا ښایسته کړي. زه به په دې باندې لږ اوړه والم، اوړه به والم. خیر ده مور جانې، مه ژاړه، داسې چې مرستې راشي زه انشاءالله تا ته هر وخت یې راوړمه، مه ژاړئ. الله دې هغې ته ډېره ورکړي چې غریبانو دې ورکړي، بېزو ته دې الله ورکړي. د هغه دواړو ورونو څخه نړۍ مننه کومه چې له دغې مورکې سره مرسته وکړو. دغه دواړه ورونه یو چې دی د سعودي نه مرسته رالېږلی دی او بل چې دی د بلجیم نه. نو د دواړو څخه نړۍ مننه کوم، الله دې ورته ډېره ورکړي چې په دغه مبارک میاشت کې له دغه مورکې سره مرسته کړو، ځکه دا ډېر زیات مشکلات لري. نو اندازه یم چې ورته میاشت په میاشت 2 میاشت وروسته ورته مرسته راوړم. هیله کوم هېوادوالو چې تاسو هم دغسې بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي.